خوشحالي شوه په هر خوا په راتلو د مصطفی منوره شوه دنیا په راتلو د مصطفی خوشحالي شوه په هر خوا په راتلو د مصطفی کور په کور عداوت تورتمونه جهالت چا سجدې وکړې د لمر چا به بت عبادت چا سجدې وکړې د لمر چا به بت عبادت د تیارو شوه انتها سبا ونشو په دنیا خوشحالي شوه په هر که څه هم مسلمانانو خو اخروي یعنی د آخرت لویه ګټه لاسته راوړه، خو دا چې الله جل جلاله په ښکاره د مسلمانانو ماته راوسته په دې کې ډېر حکمتونه وه. یو یې دا و چې د پیغمبر اطاعت د مسلمانانو لپاره لازمي دی. که مسلمانان د پیغمبر اطاعت ونه کړي خامخا به د ماتې سره مخ کیږي. دا چې د مسلمانانو یوې ډلې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونه کړې وه چې تاسو به د دې کوتل څخه نه ولاړېږئ، پر دوی باندې د مال محبت زور وکړئ، ولاړ سوه. الله جل جلاله دغه سخت تاوانونه ورته راوستل د دې لپاره چې دوی پوه سي چې هر څه بریالیتوب د پیغمبر په اطاعت کې دی. که چا مخالفت وکړي پایلې به یې داسې وي لکه موږ چې په دې جګړه کې ولیدل. او داسې نور حکمتونه هم پکښې وه چې د بخاري شریف شارح په فتح الباري کې په مفصل ډول سره بیان کړي دي. تر دغه غزا وروسته د حمراء الاسد په نوم یوه بله غزا رامنځته سوه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و مدینې منورې ته تشریف راوړی، ټوله شپه یې په دې فکر کې تېره کړه چې کافران به د ځان سره دا وایي چې موږ څه ګټه لاسته راوړه بیرته خالي لاس راغلو. یعنې د احد په غزا کې که څه هم ظاهرا و مسلمانانو ته ځینې تاوانونه رسېدلي وه، خو پوره بریالیتوب کافرانو لاس ته نه و راوړی. نو همدا وجه وه چې نبي علیه السلام دا فکر واهه چې کافران به د ځان سره وایي چې موږ خو خالي لاس راغلي یو. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اندېښنه وه چې هسې نه چې کافران بیرته راوګرځي، نو اړینه ده چې د دوی لپاره دفاعي اقدام وسي. خوشحالي شوه په هر خوا په راتلو د مصطفی منوره شوه دنیا په راتلو د مصطفی خوشحالي شوه په هر خوا په راتلو د مصطفی. کله چې سهار سو یعنی د یک شنبې ورځ سوه چې د احد څخه د راتګ دوهمه ورځ وه، د کوچني اختر د میاشتې 8مه نیټه او د هجرت 3م کال و. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړی چې د دشمن د مقابلې لپاره دي ټول هغه کسان چې په احد کې تللي وه تیار سي تر څو د دشمن مقابله وکړو. مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر منلو په موخه دستي تیار سول. که څه هم مسلمانان په جنگ کې سخت ځورېدلي، کړېدلي او خوش سوي وه، د مالونو تاوانونه ورسېدلي وه، قریبان یې شهیدان سوي وه او خپله هم زیات شمیر زخمیان وه، خو د دوی د اسلامي مینې اور دومره زورور و چې د دنیا د تکلیفونو هیڅ احساس یې نه کاوه. د بیلګې په ډول د احد په غزا کې حضرت عبدالله رضی الله عنه و خپل زوی ته وویل چې ستا ډېرې خوندې دي او موږ بل څوک نه لرو، نو که زه او ته دواړه ولاړ سو او دواړه شهیدان سو، بیا به مو د کور د ساتنې لپاره هیڅوک نه وي، نو ښه به دا وي چې زه ولاړ سم او ته پاته سې. له دې امله حضرت عبدالله رضی الله عنه د احد غزا ته ولاړی او د ده زوی حضرت جابر رضی الله عنه پاته سو. کله چې د احد غزا وسوه، حضرت عبدالله رضی الله عنه شهید سو. د ده زوی حضرت جابر رضی الله عنه د خپل پلار په شهادت ویاړ کاوه، د دې پر ځای چې غم وکړي خپل ځان یې هم شهادت ته تیار کړي. ځکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حمراء الاسد غزا لپاره د تیاری اعلان وکړ، د مبارک هم و غزا ته
د تللو اجازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وغوښتل و همدې ته بېسارې میړانه وایي. همداسې کسان د دې وړ وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري واوسېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعلان سره سم ټول اصحابان په ښه خوښۍ او میړان راووتل. د جنګ سلاوې د ځان سره راواخیستې. یو غښتلی اسلامي پوځ ځینې جوړ سو چې ټول شمېر یې 630 تنه و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر د مدینې منورې څخه وخوځېده تر داسې بریده چې حمراء الاسد نومي ځای ته ورسېدل. په همهغه ځای کې تم سوه او خیمې یې ودرولې. تورې زلفې تور چشمان د نبي آخر زمان، تورې زلفې تور چشمان د نبي آخر زمان، چې هر خوا به یې کتل شرمېدل به ترې ګلان، چې هر خوا به یې کتل شرمېدل به ترې ګلان. دا دعا د ابراهیم بشارت و د عیسی، دا دعا د ابراهیم بشارت و د عیسی. خوشحالي شوه په هر خوا په راتلو د مصطفی، منوره شوه دنیا په راتلو د مصطفی. د دوی د دغه غوره او دلاور اقدام ستاینه الله جل جلاله په قرآن کریم کې کړې ده. ډاډ یې ورکړي، د نه وېرېدلو لارښوونه یې ورته وکړه او د لوی مزدوري ژمنه یې ورسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حمراء الاسد نومي ځای ته ورسېدی، د معبد بن ابي معبد په نامه یو کافر د رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضور ته راغلی، په اسلام مشرف سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې د ورپېښ سوي تکلیف تسلیت ووایه. د ده د دغه وینا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ته امر وکړ چې ته ولاړ سه. د مکې کافران پلان لري چې پر دې لوري حمله وکړي. د دوی د دغه پوځي کاروان مخه ونیسه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم موخه دا وه چې دوی ته داسې خبرې وکړي چې زړونه یې ولوېږي او پر دې لوري د حملې کولو څخه تیر سي. دی هم په پوره میړانه سره ولاړی. دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله تر ټولو انسانانو زیاته پوهه ورکړې وه. په همدې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندوینا یا پیشګویي صحیح وه چې د کافرانو په اړه یې کړې وه، او دا یې ویلي وه چې کېدلی سي چې هغوی دې بیرته راوګرځي او پر مدینه منوره دې حمله وکړي. ځکه د مکې کافران چې کله مکې ته په 16 میله فاصله کې په روحا نومي ځای کې تم سوه، یو د بله یې پښیماني سره وویل او دا یې وویل چې تاسو نو څه وکړه، د مسلمانانو پوره کار مو نه وکړئ. په هغوی کې اوس هم دومره سړي سته چې تاسو ته دردسر جوړ سي. د دوی د دغه خبرو په نتیجه کې دا فکر پیدا سو چې بیرته پر شا وګرځو او پر مسلمانانو باندې دوهم ځل حمله وکړو. خو صفوان بن امیه یې مخالفت وکړ، مګر د نورو نظرونو پر ډېر وه. دا فیصله یې وکړه چې بیرته مدینې ته ځو، پر مسلمانانو حمله کوو. دوی لا حرکت نه و راکړی چې معبد بن ابي معبد رضی الله عنه په مخه ورغلی. کافران د ده په مسلمانېدو خبر نه وه. د ده څخه یې د مسلمانانو په اړه پوښتنه وکړه. ده په جواب کې ورته وویل محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو د تعقیب په موخه د یو لوی پوځ سره راوتلی دی. دومره لوی پوځ ورسره دی چې ما تر اوسه دومره لوی پوځ نه دی لیدلی. محمد صلی الله علیه وسلم او ورسره ملګري په خپلو شهیدانو ډېر سخت قهرېدلي دي، او هغه کسان چې په مدینه کې پاته سوي وه او جنګ ته نه ورغلي هغه هم ډېر قهرېدلي دي او په ډېر جوش په تاسو پسې را روان دي. ابو سفیان ورته وویل موږ خو پلان لرو چې بیرته ورسو او حمله پرې وکړو. معبد بن ابي معبد ورته وویل پام کوئ چې د مسلمانانو په لوري پسې ورنسئ. که ورغلاست سخت ارمان به وکړي. زه ستاسو لپاره وایم ستاسو د خیر غوښتونکی یم. د دې خبرو په کولو سره د کافرانو مورال کمزوری سو. د بیرته تللو څخه یې مخ واړوئ، بلکې د مکې ولوري ته ولاړل او پر مسلمانانو یې د دوهم ځل جنګ کولو څخه مخ واړوئ. محبوب کبریا محمد رسول الله صلی الله محبوب کبریا محمد رسول الله، ما حساب کې په امت د
الانبیاء ما حساب کې په امت د امام الانبیاء تقبل کړی رب سوال د نیازی د غدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حمراء الاسد نومي ځای کې 3 ورځې تیرې کړې. کله چې 3 ورځې پوره سوې، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پوځ سره بیرته راستون سو. د لارې په اوږدو کې یو کافر ونیوی چې ابو عزه جمحي نومېدی، نوموړی کس شاعر و او د بدر په غزا کې هم نیول سوی و. په هغه ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د فدیې پرته ایله کړی و، ځکه دی مسکین و، پیسې یې نه درلودې، مګر دا شرط یې پرې ایښی و چې بیا به د مسلمانانو په مقابل کې نه جنګیږي او نه به د مسلمانانو د مقابل لښکر سره همکاري کوي. خو د هغه شرط پر ځای نه کړ، بلکې د خپلو شعرونو په ویلو سره د مسلمانانو په مقابل کې کفري لښکر ته جذبه ورکول او خلک یې د مسلمانانو په وړاندې راپارول. کله چې د دې ځل ونیول سو، بیا یې زارۍ کولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ما معاف کړه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم و زبیر رضی الله عنه ته امر وکړ چې د سر ور ووهي. همدا ډول یو بل جاسوس معاویه بن المغیره نومېده هم ووژل سو، ځکه دی د مکې د کافرانو جاسوس و. کله چې مدینې ته راغی، نو د ده د اکا زوی حضرت عثمان رضی الله عنه د ده لپاره امان وغوښتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ته امان ورکړي په دې شرط چې تر 3 ورځو به زیات په مدینه کې نه تیروي. خو کله چې اسلامي پوځ د مدینې څخه ووتی او مدینه خالص وه، د تر 3 ورځو زیاتې ورځې په مدینه کې تیرې کړې، د دې لپاره چې د مکې کافرانو ته جاسوسي وکړي. کله چې اسلامي لښکر راغی، نو د تیښتې هڅه وکړه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت زید بن حارث او حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه ته امر وکړ چې دی تعقیب کړي. دوی مبارکان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره سم په معاویه بن المغیره پسې ولاړل او هغه یې وواژه. د دغه غزا په اقدام کولو سره د مسلمانانو مورال ډیر پیاوړی سو او د کافرانو، یهودیانو او منافقانو زړونه ولوېده. زړه ته یې تېره سوه چې مسلمانان له منځه نه دي تللي، د بیا جنګ کولو جوګه دي او د دې توان لري چې د ځان څخه دفاع وکړي. خدای قربان می سر مال کړی په محمد آخر زمانه، کوم دې شفیع می په قیامت شي هغه احمد نبی سلطان، چې رحمت للعالمین شو خالق خدای ستا حبیب، موصوف بطوها او یاسین شو خالق خدای ستا حبیب، کړی می سراب یا ذوالجلاله د شفاعت په دسترخوانه، کوم د شفیع می په قیامت شي هغه احمد نبی سلطان. تر دې وروسته یوه بله غزا د بنو نغدیر قوم سره رامنځته سول. د دې غزا لامل دا و چې د یوې خوا یهودیانو د وخت څخه دا عادت درلودی چې د مسلمانانو سره د اوربند او تعهد تر څنګ به یې مسلمانانو ته د وس تر بریده تاوانونه رسول. خو کله چې بنو قینقاع غزا رامنځته سول او بنو قینقاع قوم د مدینې څخه وشړل سو، همدا ډول کعب بن اشرف ووژل سو. دوی وویرېدل، خپل ځان یې په قابو کړي او تاوانونه یې یو څه بند کړل. خو کله چې د احد غزا رامنځته سول او په دې غزا کې مسلمانانو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، دوی نور ګیلاوره سوه او د مسلمانانو په مقابل کې د مکې د کافرانو سره پټ تړون وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو اراده یې وکړه. د بلې خوا یو 2 نورې پیښې هم رامنځته سوې. دغو 2 پیښو یهودیان نور هم ګیلاوره کړه چې د لاندنیو پیښو څخه عبارت دي. لومړۍ پیښه د رجع سریه وه. د احد په غزا کې چې کوم کافران وژل سوي وه، د خپلوانو یې د بدل هڅه پیاوړې وه چې د خپلو قریبانو بدل واخلي. سلافه چې 2 زامن یې د احد په غزا کې وژل سوي وه، پر ځان یې نظر منلی و چې که د عاصم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي و سر په لاس راغی، نو په کوپړه کې به یې شراب څښم. عاصم رضی الله عنه
د دغه کس 2 زامن د احد په غزا کې وژلي وه او دې اعلان کړی و که هر چا ماته د عاصم سر راوړ زه به 100 اوښان انعام ورکوم. خالد بن سفیان د دغه کار لپاره یو غولونکې تګلاره جوړه کړه او د ده مبارک د سر راوړلو کوشش یې کاوه. خالد بن سفیان 2 کسان د عقدل او قاره و مدینې منورې ته ولېږل. دغو کسانو هلته ځان مسلمانان ښکاره کړل. د نبي علیه السلام څخه یې د 2 کسانو غوښتنه وکړه چې د دوی سره ولاړ سي او هم هلته تبلیغ اواز د دین لپاره وکړي. په دغو کسانو کې د عاصم رضی الله عنه غوښتنه هم وکړه چې د ده واز پر خلکو ښه لګېږي او د خلکو هم خوښ دي. نبي علیه السلام 10 کسان د دوی سره ولېږل. په یو روایت کې راغلی دی چې 6 کسان یې د دوی سره ولېږل چې په دې کې عاصم رضی الله عنه هم و. په لاره کښې بیونکو خلکو د دوی سره د وعدې مخالفت وکړي او د دوی د مقابلې لپاره دشمن راوغوښتي چې 200 کسان وه. په دې کسانو کې 100 کسان غشي ویشتونکي وه. په ځینو روایاتو کې راغلی دی چې دغه کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د حال د معلومولو لپاره لیږلي وه چې پر لارې یې د بنو لحیان قبیلې د 200 کسانو سره مقابله سوه. دغه کوچنۍ ډله چې د 10 یا 6 کسانو څخه جوړه وه کله چې دا حالات ولیدل نو یو غره ته چې پتپد نومېدی وختل. کافرانو ورته وویل چې موږ خپله مځکه ستاسو په وینه رنګول نه غواړو بلکې یوازې موږ د مکې د خلکو څخه ستاسو په بدله کې یو څه پیسې او مال غواړو. تاسو موږ ته راسئ، موږ تاسو نه وژنو. مسلمانانو ورته وویل موږ د کافرانو تر لاس لاندې راتلل نه غواړو. نو دستي یې د تیرکش څخه غشي راویستل، مقابله یې شروع کړل. د انبیاءو پیشمان دی هغه شیرین ورور د جبریل، مختار نبی خیر الانام دی هغه شیرین ورور د جبریل. خدای حساب می امتی کړي هم ملګری کړي قرآن کند شفیع می په قیامت شي. حضرت عاصم رضی الله عنه په جذبه خپلو ملګرو ته وویل ستاسو سره دوکه وسوه خو د ویرې خبره نه ده، شهادت غنیمت وګڼئ. ستاسو محبوب ستاسو سره ملګری دی، د جنت حور ستاسو انتظار کوي. د دې خبرې په کولو سره یې په پوره توان جګړه پیل کړه. کله چې نیزه ماته سوه بیا یې په توره جګړه پیل کړه. خو د کافرانو ډله ډیره وه. اخر شهید سو او دعا یې وکړه چې الله خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته زموږ د قصې خبر ورکړه. دا دعا یې قبوله سوه. الله جل جلاله په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړ. عاصم رضی الله عنه خبر و چې سلافه نظر منلی دی چې زما په کوپړه کې به شراب چشي. نو دعا یې وکړه چې ای الله زما سر ستا په لاره کې پرې کیږي نو زما د سر حفاظت وکړه. الله جل جلاله یې دعا قبوله کړه. کافرانو چې کله د سر د پرې کولو اراده وکړه نو الله جل جلاله د شاتو مچمچۍ راولېږلې او په یو روایت کې راغلی دی چې د غالبوزو یوه ډله راغله. الله جل جلاله دغه ډله راولېږل. د عاصم رضی الله عنه پر بدن باندې د 4 طرفونو څخه راوګرځېدل. کافران ونه توانېدل چې د ده مبارک سر پرې کړي. بیا دوی فکر وکړ چې د شپې به دا کار کوي. د شپې د باران یوه څپه راغله، د ده مبارک جسد یې یوړی، دوی ته په لاس نه ورغلی. په دغه ډول 3 یا 7 کسان شهیدان سول. 3 کسان پاته سول چې یو پکښې حضرت خبیب رضی الله عنه، دوهم زید بن طارق رضی الله عنه او دریم عبدالله بن دسنه رضی الله عنه سوه. د دوی سره کافرانو وعده وکړه چې تاسو راکښته سئ، موږ ستاسو سره د وعدې مخالفت نه کوو. دوی مبارکان راکښته سول. کافرانو د لیندیو تسمې خلاصې کړلې، د دوی موټې یې ټینګې په وتړلې. عبدالله بن طارق رضی الله عنه وویل چې دا لومړی د وعدې مخالفت دی، زه هیڅکله ستاسو سره نه ځم. د هغو شهیدانو پر لاره تلل زما خوښ دي. کافرانو چې دی هر څه ووهه دی مبارک د ځایه څخه نه ښورېدی.
اخر یې شهید کړ. د 10 کسیزې ډلې څخه 2 تنه اصحابان اسیران سول چې یو یې خبیب رضی الله عنه او بل یې زید بن دسنه رضی الله عنه. زید بن دسنه رضی الله عنه صفوان بن امیه د 50 اوښانو په بدله کې واخیستی چې د خپل پلار امیه په بدل کې ووژني. حضرت خبیب رضی الله عنه جحیر بن ابي احاب د 100 اوښانو په بدله کې واخیستی چې د خپل پلار احاب په بدله کې ووژني. د بخاری شریف په یو روایت کې راغلی دی چې خبیب رضی الله عنه د حارث بن عامر اولادو رانیوي ځکه د حارث د بدر په غزا کې وژلی و. زید بن دسنه رضی الله عنه صفوان خپل بندي یعنی زید بن دسنه رضی الله عنه ژر د یو غلام په لاس ورکړ. د حرم د باندې د وژلو لپاره بوتي. د مبارک د شهادت پر وخت زیات خلک یو ځای سوي و چې ابو سفیان هم ورته راغلی و. د شهادت پر وخت یې د څخه پوښتنه وکړه چې ستا دې په الله قسم وي رښتیا ووایه که ستا پر ځای محمد صلی الله علیه وسلم قتل سي ته خلاص یې خوشحاله یې. حضرت زید رضی الله عنه وفرمایل چې زما دې په الله جل وعلا قسم وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم قتل خلاصه کوي که په هغه یو ځوز جکسي او زه په کور کې آرام کښېنم لا یې هم نه خوښوم. قریشو چې دا جواب واورېدی حیران پاته سوه. ابو سفیان وویل د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو چې څومره محبت د سره دی ما هیڅ چیرې د دې ډول مثال نه دی لیدلی. یعنی ما د هیڅ چا دومره محبت نه دی لیدلی لکه د نبی علیه السلام د ملګرو چې محبت د نبی علیه السلام سره دی. د دې څخه وروسته زید رضی الله عنه شهید کړل شو. حضرت خبیب رضی الله عنه تر څه وخته پورې بندي و. د جحیر مینځه چې بیا وروسته مسلمانه سوه وایي خبیب رضی الله عنه چې کله زموږ سره په بند کې و موږ ولیدل چې د خبیب رضی الله عنه په لاس کې یوه ورځ د سړي د سر په اندازه یوه لویه غونچه د انګورو وه او خوړله یې. په مکه کې دغه وخت انګور بیخي نه وه. نوموړی مینځه زیاتوي چې کله د مرګ وخت را نږدې سو نو د نظافت لپاره یوه چاړه وغوښتل. کله یې چې چاړه ورکړه ناببره یو ماشوم و خبیب رضی الله عنه ته ورغلی. خلکو چې ولیدي چې د خبیب رضی الله عنه چاړه په لاس کې ده او ماشوم ورته ولاړ دی خلک وویرېدل چې خبیب رضی الله عنه دغه ماشوم مړ نه کړي. خبیب رضی الله عنه دوی ته وویل ایا ستاسو فکر دی چې زه به دا ماشوم ووژنم؟ هیڅ کله به داسې ونه کړ. خدای قربان سر او مال کړی په محمد آخر زمانه کوم دې شفیع مې په قیامت شي هغه احمد نبی سلطانه. لار د هغو ځوانانو غواړم چې تا پرې کړی دی نعمت خدایا په در کې به دې ژاړم رسوا مې مه کړې په قیامت عمل صالح مې کړې نصیب پروت یم په تما د احسانه کوم دې شفیع مې په قیامت شي هغه احمد نبی سلطانه. عمل صالح میں بالکل ناشتا پروت یم په تما د احسانه کوم دې شفیع مې په قیامت شي هغه احمد نبی سلطانه. خدای قربان مې سر او مال کړي په محمد آخر زمانه کوم دې شفیع مې په قیامت شي هغه احمد نبی سلطانه. خدایا پرودي شهیدانو چې په احد کې جنګېدله چې و دشمن د مشرکانو چې په احد کې جنګېدله احمد غنی غواړي بخنا زکا چې رحم رحمانا کوم دې شفیع مې په قیامت شي هغه احمد نبی سلطانه.
خدای قربان می سر او مال کړی په محمد آخر زمانہ کوم دې شفیع می په قیامت شي هغه احمد نبی سلطان